بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم طارق شاه ډوکیټ دی او زه د روحستان ټي وي یو ځل بیا شکریا ادا کوم چې دوی راغله او ماته دومره په اهم قانوني او موجوده صورتحال کې چې کومه اهمه واقعه ده په هغې د څه ویلو موقع راکړه. یقینا که کتونکو دا واقعه چې کومه د پولیس دړه امیر تاکالي سره شوې ده دا یو غیر قانوني غیر اخلاقی او یو ګناونه عمل دی کوم چې زمونږ قانون زمونږ آئین د هغې قطعا اجازت نه ورکوي او داسې قسمه اختیارات استعمالول داسې قسمه سلوک کول کو پولیس رولز دي کو زمونږ آئین دی او کو نور داسې قوانین دي هیڅ چرې داسې اجازت نه ورکوي چې یو عام شهري سره په تاڼه کې داسې سلوک کول چې د هغه بې حجابه کول بیا ټولې دنیا ته ښول او د هغه ویډیو نه صرف سوشل میډیا ته وایرل کول د هغه بېعزتي کول د هغه یقینا دا قسمه واقعات دا قسمه تفتیش په داسې طریقه کول چې هغه نه صرف غیر اخلاقی غیر قانوني او د تفتیش هغه اصول کم چې څو ورځې مخکې د کومه ویډیو کړې وه کومه نشه کې کړې وه او هغه د پولیس خلاف کړی یقینا د هغې دپاره قوانین موجود دي هغه په صحیح طریقې سره غوښتل او د هغه شان د هغه خلاف قانوني کاروایی کول او بیا د داسې قسمه واقعه یقینا چې ما مخکې هم تاسو ته ووی چې د بې حجابه کول او د هغه ویډیو سازول کومو کسانو کم ایسیچو د تاکال تاڼې چې کم ایسیچو دی او کم دا د پولیس اهلکار دي یقینا دوی ډیر غیر قانوني او غیر اخلاقی څنګه چې ما وویل کار کړی دی او د دوی خلاف چې دا کومه قانوني کاروایی ده دوی صرف سسپینډ شوي دي. سسپینډ څه سزا نه ده په سسپینډ کې دوی تنخوا ماخلي دوی ته امارات هم میلاویږي خو صرف د سسپینډ نوم پې پروت دی. یقینا د دوی خلاف سخته د دوی خلاف د دوی ټرمینیشن پکار دی. د پولیس دا محکمه چې کوم ده دوی له دا پکار دی که زمونږ آی جي کې پی کې دی او که نور اعلی زمونږ حکومتي واکداران دي چیف منسټر دی نور زمونږ څومره منسټرز چې دي د دې واقع نوټس اخیسته پکار دی. یقینا څنګه چې هغوی اخیستی هم دی خو سخته کاروایی پکار ده. یوازې دا نه د ټول پولیس نه جامې ووتې د پولیس د دې خطې دپاره د دې سیمې دپاره ډېرې زیاتې قربانۍ دي او په دې واقعه د دوی دا ګراف چې کم دی هغه ډېر زیات په ښکته راغلو او دوی ډېر زیات بدنام شو او زمونږ آئین د یو شهري بنیادي حقوقو حفاظت ورکوي لکه څنګه چې زمونږ د آئین د آرټیکل 9 نواله د آرټیکل 25 پورې د یو شهري بنیادي حقوقو ضمانت ورکوي او د دوی خلاف پولیس خلاف چې کومه انکوایري ده هغه د پولیس محکمه په خپله چې د هغوی کمپیوټي بند دي د هغوی کمپیوټي بند دي په خپله رضان خلاف دغه شان انکوایري داسې انویسټیګیشن نشي کولی څنګه چې یو بله جدا محکمه کوي. د دې دپاره جوډیشل کمیشن جوړول پکار دي یا د اف آی ای یا داسې بله خودمختاره اداره چې کومه ده نو هغوی له پکار دي حکومت له پکار دی چې دې انکوایري دغه ادارو ته ورکړي ځکه چې پولیس کومه انکوایري کوي دا د هغوی پیټي بند دي صحیح طریقې سره به نه صرف د دوی خلاف دا انکوایري مخکې نه ځي بلکې دوی به پکې بیا هم هغه شان غیر قصورواره ګرځي او سپین بازونه به ترې دا انکوایري ساز کړي. نو لحاظه زما حکومت وقت ته دا اپیل دی دا درخواست دی چې تاسو دا انکوایري چې کوم ده دا اف آی ای ته ورکړي او د دوی خلاف چې کم پولیس والا چې دي د آی سی چو چې د دوی خلاف چې کومه سیکشن اف لاس کې چې پرچه شوې ده دا انتهایی کمزوري دي ځکه چې دی کله ونیول شو نو په روزنامچه کې به د ده څه اندراج نه وي بل څه به نه وي دا اللیګل کنفاینمنټ و نه صرف اللیګل کنفاینمنټ و بلکې دا یو سایبر کرایم ایکټ هم دی د سایبر کرایم د قانون خلاف ورزي هم ده داسې نور ډېرې پیچیدګۍ قانوني په دې اف آی آر کې موجود دي کم چې دا لرې کول پکار دي او آزادانه انکوایري پکار ده چې دا کسان نه صرف ټرمینیټ کی بلکې سخته سزا ورکول پکار دي چې آینده داسې قسمه واقعات زمونږ نه صرف په دې سیمه کې زمونږ صرف په دې پولیس محکمه کې را برسیره بیا نشي او زمونږ نه صرف زمونږ د سیمې د پښتنو او پاکستانی عوامو د شرمندګۍ باعث ونه ګرځي. لہذا زه یو ځل بیا حکومت وقت اپیل کوم چې د دې خلاف سخت نوټس واخلي امیر تاکالي له انصاف ورکړي
د عوامو زړونه وګټئ. والسلام.